دا انداز یې یو دی. اوس زه د علي باران پر ژوند او حالاتو باندې د غږا دپاره د لورلایي تکړه مبارز شمس تومنخېل ته خواست کوم چې هغه راشي خپله لنډه وینا وکړي. شمس تومنخېل. اجازه او صدیقونکو اجازه بس مختصرا به داسې خبره وکړو چې علي باران د عقیدت سره دودونه وړاندې کوو او له هغه سره وخت مې ورمزګون ډېر ناست یم سره هغه به خبرې کوي او موږ به اشاره هم واورو. مختصرا خبره دا یوه کومه چې موږ خو بس اوس په میراث کې یو جړک راپاته شوی دی، یو ځای کوو. پارټیان خو زما خیال بیا خبره الیکشن پارټیان اعتراض کوي. زه خپله مې کمیټې موږ هم لرو، پر موږ بس هم اعتراض کوي. پارټیان اوس ګډ میراث کوي. اوس کوم ورکېدو زما خیال دا زموږ څلوېښتمه کلي د اوس جړک جوړېږي. دا د ده نه غاړې شوي زما په خیال سره. ما ته اندازه ده چې نو د دې کور ودانې خوشمندۍ لري. پاتې شو خبره دا ده ګلستان به خبره کوي په دا حواله باندې. نو دوی دا ګلستان دا زه به کچی وي که نه، دوی بیا موږ خپل په خپله دوی یا خپل په خپل ځي. نو په کار دا دی چې موږ په خپله ترکیې باندې ورته نظر وساتو. موږ کوم سیاسي کارکنان چې یو موږ په کار دا دی چې په خپله یو په بل نظر وساتو، خپله ځانونه سره نږدې کړو. هغه کوم خلک چې زموږ امیدونه وي یا کوم خلک چې زموږ په ذهن کې ډېر غټ لوی خلک وي، هغه ډېر شنې خلک دي. بیا چې حال شي وکړي هغه خورا ډېر مات خلک دي که نه. بیا نو چې بیا زوی شي، بیا لمسی شي، بیا پروسی شي، بیا دغه چې کوم عملونه راځي، کومې خبرې راځي په فیسبوکونو په هغه ډېر خبرې راځي. نو خدای دې موږ موږ ته خیره پېښ کړي. او بله خبره زه یوه خبره کومه دا د سیاسي کارکنان په حواله باندې. هر وخت موږ دا خبره کوو دا سیاسي کارکنان چې د هر وخت زړه اچولي لاندې د یې پلانې بیا راجوړوي. یې څوک یې هم نه در جوړوي خانه، په خپله به یې جوړوي، په خپله به یې مخ کوي، په خپله به دا زه به دا کار کوم. د بل دپاره به نه کوي، د بل د خوشحالۍ دپاره، د بل د خاطر دپاره به دا کار نه کوي. نو که د په خپله قوت جوړ کړي سیاسي کارکنان پرې یوځای شو، نو د دنیا حالات هم داسې رانسته د بهترۍ سي راروان. نو د هغه دپاره باید موږ تیاري وکړو. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده که موږ کارکون سره یو شو، موږ ډېر زورور قوت جوړېدلی شو. زه به د خوشحال بابا خدای مختي تر څه د خوشحال بابا یو شعر ویلی دی. د خوشحال بابا موږ اخیستی دی که نه، اوس موږ هغه رنګه نه شو ویلی، خو هر څه به ویلو. خوشحال بابا یایي د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه باچهان دوی یا هغه نور پښتانه دا څه نور دي یا د خدای دي د هسې شان فرمان که توفیق د اتفاق پښتون مومي زور خوشحال به دوباره سي په دا ځوان. خو دا خبره باندې خو ورته پوښت پیغامه ډېره مننه. دا و شمس تومنخېل چې په لنډه وینا یې تاسو ته واوروله. اوس زه د ژوب د سیمې راغلی سیاسي مبارز سایه انور شیراني ته خواست کوم چې هغه راشي تاسو ته خپله وینا وکړي. سایه انور شیراني. باران ژوندی سړی و، لاسونه ټکوي. بسم الله خان صاحب چې زموږ د دې وطن چې یو ډېر زوړ مبارز وستی او د کومیټې په ډېرو غوښتلو غړي زه نوم راته او اوس یم ستاسو په اجازه دا نن غونډه چې دلته ناسته ده او کوم خلک په دې کوټه کې موږ دا ټول مبارز خلک دي، لوستي خلک دي او
هر یو په خپل تن کې یو ضخیم کتاب دی د قومي مبارزې په حواله. نو ستاسو مخ ته غږېدا په تسلسل سره خو لږ ګرانه ده او که زما غږېدا چېرې ماته وه نو د نیوکې ګوته به نه ورته نساسته، بخښنه به کوئ، تاسې ډېر لوی خلک یاست. د علي باران په حواله چې زموږ کومه پیژندګلوي شوې وه تقریبا د یو کم اتیا د هغه وخت د علي باران کور په ژوب کې و، پیل ځوان هلک و چې د قومي تحریک په حواله موږ سره تړلي شوي وو او د قومي تحریک ملګري وو. علي باران چې کوم فکر درلود یا په مجلسو کې موږ ډېرې شپې سره رڼې کړې دي، سره کښېنستلي یو. علي باران مکمل قومي، وطني او د افغان ملت په فکر مسله سړی او په دې ملت کې ځننه هم علي باران د هغو انسانانو غږ و چې د چا لاس کړاکې دي، پښې یې سستې وي او د دغه وطن تعمیرونه پورته کوي، د دغه وطن روډونه جوړوي. علي باران په خپل ذهن کې د دغې طبقې د ارمانونو او ډېر باسونه علي باران بیا یو بل ګوند ته ټیپل ګوند ته ولاړ، ګڼلاسي ګوند دی خو زموږ قومي ګوند نه دی. خو که دا یاد ته تللی وم د ده ټوله ناستې ولیاړې غږېدا دا به زموږ د دې قومي تحریک د ملګرو سره او دی به هر وخت پر قومي تحریک پر شګړو او پر تاوانو بې غږېدا. د پیپلز پارټۍ په حواله علي باران ما سره پخپله نه دی غږېدلی، نه یوه خبره کړې. نو د دې حوالې څخه محترمو علي باران مړه هاوي چې له مرګه سره ورک وي. علي باران چې تر څه وخته دا قوم وه، دا پښتو ژبه وه او زموږ لیکوال وه، علي باران به زموږ په څپو کې ژوندی وي به او راتلونکي نسلونه بیا هم له نامه خبرېږي. مرګ دې ته ویل کېږي چې له مرګه سره ورسي. هر هغه څوک چې څوک د خپل ملت، د خپل قام، د خپل وطن دپاره هلې ځلې وکړي هغه امر شي، هغه بیا په تاریخ کې نه مري. نو دلته ډېر غټان خلک مسیري دي، ډېر د لویو لویو ساختمانونو څښتنان مړه دي، خو د چا یې نوم نه دی زده. نه یې موږ پېژنو، په دې ښار کې به ډېر ماړه خلک هم دي. علي باران خو ډېر غریب سړی، خو دا علي باران به د دغه وطن، د دغه پښتانه قام په تاریخ کې تر هغه وخته چې دا قام و ژوندی وي به، د ده وجود به وي، د ده نوم به وي، د ده د مبارزې تشریحات به وي. نو زه دا خبره کوم چې دلته ملګرو خلک په فکر غټېږي، خلک په وجود نه وي غټ، خلک په شتمنیو نه غټېږي، خلک په فکري حواله غټېږي. چې د چا فکر غټ هغه خلک په تاریخ کې لوی، چې د چا فکر ملي وي، قومي وي او د خپل قوم او د وطن دپاره تر هر کار زیاته ترجیح و دې کار ته ورکوي. دا خلک غټ خلک او په دې غټانو کې زموږ دا صوفي ملنګ د دې سیل سړی، د دې صف سړی، د دې مبارزې سړی که څه هم دی په آخري دوره کې پیپلز پارټۍ ته ولاړ. خو زه دا وایم چې د کم د غره ګلان او د منځ یې ګل، د ګلستان د منځ یې ګل په لړکانه کې خپل ښایست نشي غوړولی، دا ښایست به دی درته غوړوي.
او هغه خوشبو په هغه خاوره کې طاقت نشته چې دی به هغه خوشبو ورکړي چې کوم په دا خاوره کې کوم طاقت دی او په دغه قومي فکر کې کوم طاقت موږ هیله لرو د خپلو مشرانو څخه چې هغه به دا خپله قومي مبارزه پر مخ کش کړي. راځو یو خبره بسم الله ناست دی د ده په حواله کوم. زما استاد هم دی او زه په دې فخر کوم چې زموږ د یو ډلې چې دلته لوک څه ژوندي ناست دي څوک مړه دي د دې ډلې بنیادي استاد زموږ بسم الله و. موږ پر دې چوکاټ پر دې قومي لحاظ ده روان دا د ده لیکچر و د ده سټډي سرکل و او دا د ده مهرباني ده که نه داسې به موږ ډېر ورکو په نایټ کلبو کې به ورک شوي وو. خو دا هیله لرم دی وایي چې غلطیان یې کړي غلطي جرم نه ده خاینتوب جرم دی. نو زه دا وایم چې که غلطیان یې شوي دي همیشه په عمل کې کړي غلطیان که له هر چا شوي وي او غلطیان یې هغه خلک کوي چې هغه عمل کوي. که څوک عمل نه کوي هغه غلطي کولی نه شي. خو ښه خبره دا ده زه ډېر په احترام او زه چې څومره احترام درته لرم زه په رښتیا درته یم داسې یو خوشامد نه کوم. پر ما بسم الله له زړه کړه او نسي تلای د دې وطن چې بسم الله ما ته څه راښوولي نو زه پر دې ایمان لرم چې ته به د دې وطن یې او د دې قومي تحریک مخکښ کړې. نو داسې ملګرو لږ زموږ قسم ده د غمرازۍ غونډه ده سیاسي غونډه نه ده سیاسي میډیا خو موږ دلته ټول سیاسي خلک ناست یو. دلته موږ ټول هغه خلک ناست یو چې هغه یو قومي درد لرو او دغه قومي درد موږ دلته راوستی یو. دا قومي درد علي باران درلود او د هغه وجه ده چې موږ دلته راغلي یو او موږ یو هم هغه غریب خلک یو. دلته په موږ کې هغه غټان نه دي ناست. نو زه داسې لږ خبره کوم که ستاسې اجازه وي چې لږ د قومي تحریک خواته ځم. تاسو ته عرض کوم چې زه خپل قومي تحریک څنګه وینم د دې ماضي څه وه حال یې څه دی آیا د مستقبل رڼاوې ښکاري که نه ښکاري. دا هغه درې سوالونه دي. زه داسې تاسو ته دا خبره عرض کوم دا زما په خام علم چې زموږ قومي تحریک شخصیتونه نه دی پیدا کړی زموږ قومي تحریک شخصیتونه پیدا کړي. زموږ قومي تحریک په هغه ورځ پیدا شو د دغه رد عمل و چې په کومه ورځ انګریز هندوستان راکت کړ او زموږ برید ته ودرېده او زموږ په وطن کې یې پښه کښېښوه. پښتنو د خپل وطن په دفاع کې ملا وتړله. د دې قومي تحریک بنیاد په دا ورغورځېد او د دې هدف د خپل وطن ژغورل و. بدبختانه تاریخ کې نه دي. انګریز درې بریده وکړه په درې سره کې شکست وخوړ خو د انګریزو شعاري او زموږ د لوړو کورنیو کوتاهي د انګریز شکست به په فتح بدل شو. په 1893 کې زموږ وطن په منځ سره دوه ځایه شو. نیمایي خاوره د انګریز تر حکمرانۍ لاندې شوه، نیمایي اخوا ته نام نهاد ازاده پاتې شوه.
په 1919 کې د اعلی حضرت امان الله خان په قیادت کې یې مکمل ازادي واخیسته. خو زموږ د دې محکومې خاورې کې چې کوم تحریک و هغه خپل مقاومت نه دی پرېښی. زموږ د تحریک هدف هغه وخت د پاکستان تصور هم نه و د چا په ذهن کې. د خپل وطن رغول و، د خپل وطن د منځه هغه کرښه چې موږ یې دوه ځایه کړي وو ایستل و. موږ د پاکستان مخالفت نه دی کړی. زموږ مبارزه د پاکستان تر وجود ډېره زړه ده او نه هغه وخت د چا په تصور کې. خو نن حال دا ده دا موږ تدبیرونه د خپلې قومي مبارزې لپاره یقیني نیولي دي. مختلف تدبیر زموږ ایښي دي. نوم تدبیر دی، زه به تدبیر د پارلمان چوکۍ ګټم.